د صنعت او سوداګرۍ وزیر چین ته د خپل سفر په دوام د پرمختللو تجربو څخه د ګټې اخیستنې د ټکنالوژۍ لاسته راوړلو په افغانستان کې د فرصتونو پیژندنې په موخه د چین د صنایع او بنسټیزو پروژو څخه لیدنه کړې ده. دیدارها به هدف بهره‌گیری از تجارب پیشرفته صنعتی، مشاهده دستاوردهای تکنولوژیکی، معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در افغانستان و گسترش همکاری‌های اقتصادی دوجانبه بین دو کشور صورت گرفته است. اخوا د اقتصادي چارو شنونکي وایي چین د نړۍ پرمختللې ټکنالوژي لري چې افغانستان ته به رالېږ په دې برخه کې د چینی پانګوالو پانګونه افغانستان د ټکنالوژي برخه کې په پخو ودروي. انتقال تکنولوژی چین در حقیقت کلید صنعتی شدن و پیشرفت افغانستان را رقم میزنه، چون چین یکی از جمله کشورهای پرقدرت تکنولوژی در جهان محسوب میشه، در صورتی که این تکنولوژی را به افغانستان ما بتونیم انتقال بدیم و یا همکاری بکنه کشور چین، بدون شک هم صنعت افغانستان رشد میکنه، هم زراعت معدن افغانستان رشد میکنه و در کنار از او نیروی بشری یا جوانای از کشور در کنار چینایی ها میتونن آموزش های فنی و مسلکی را یاد بگیرن. تطبیق پروژه ها در بخش تکنولوژی و نوآوری های فنی که امروز ما در دنیا میبینیم، بر علاوه از اینکه در سرعت و کیفیت کار میتونه موثریت فوق العاده را داشته باشه، میتونه بر بهبود زندگی مردم و تحولات بزرگی که امروز در جهان وجود داره به شکل مساوی و به شکل متوازن حرکت بکنه. د یادونې وړ ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزیر د چین په کوربتوب د آزادو زونونو 11 نړیوال کانګرس کې د ګډون په موخه د یو پلاوي په مشرۍ چین ته سفر کړی دی.